روژه ماتی په عام اصطلاح به ووایم دوستانه داسې ساده ښیي که ګلداره ښیي دا روژه ماتی؟ روژه ماتی خو ساده ښیي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایلی دي صحابه چې کله تاسو روژه ماتوئ نو یا په اوبو یا په کجوره. اوبه یو عام ساده شی دی او کجورې مدینه منوره کې ډېرې پیدا کیږي. وی نبی علیه صلات وسلام چې د کجورو حکم کړی نو دې کې دوه حکمت دي. یو حکمت دا دی چې کجوره ساده ده او عامه پیدا کیږي مدینه منوره کې او ارزان هم ده. نو معنی دا ده چې تاسو کله روژه ماتی کوئ نو ساده او په لږ قیمت والا شي باندې وکئ. ولې که ته ښه روژه ماتی وکړې تا سره همسایه ده د هغه داسې وس نه کېږي، فقیر دی هغه مسکین دی، هغه به ستا دې روژه ماتي ته وپسخېږي او وبځورېږي. دویم حکمت علما دا وایي چې په روژه ماتي کې کجوره خوړل دا ولې راغلی دي. وی د هغې وجه دا ده چې د لوږې سره د انسان د سترګو دید کمیږي. دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې کله ماشوم پیدا شي نو تاسو په 9 ورځ باندې تهنیک وکئ. تهنیک دې ته وایي دغه ماشوم به راواخلې او یو کجوره به م ورسره راوالې، یو نیک عالم او ولی او بزرګ ته به ویسي، هغه به دا کجوره خوله کې لمده کي او د ماشوم ته به خوله کې ورکي. وی د دې حکمت دا دی چې ماشوم کله د مور په رحم کې وي سترګې پټې وي. د الله قانون دا دی کله چې یو اندام د یو شي دپاره پیدا کړی او هغه کار ته نه اخلي هغه بیا کمزوری کېږي. لکه زمونږ او ستاسو لاس مات شي نو بیا یې غاړه کې واچو، کله چې بیا روغ شي بیا هغسې کار نه کوي، بیا به ورته ورزش ورکوي. داسې پښه هم نو دا سترګې الله د دید دپاره پیدا کړي. دغه ماشوم چې د مور په رحم کې وي نو دی سترګې کمزوري شوی وي، کله چې کجوره او خواږه وخوري د سترګو دید بیا راځي. او یا تفاعل دی چې ابتدا کې د خواږه وخوړه الله به ټول عمر پې خواږه خوري. نو په دې لوږه کې روژه کې انسان چې دی د سترګو دید کمیږي او دې کجورې سره دید زیاتیږي. نو یو پکې ساده توب دی، خرچه کمه ده، دویم د روژې چې کم نقصان دی هغه دفع کوي. نو ساده پکار دی.